بسم الله محمدي تازه بیا څنګه سپک شو د مساج د ماشين قصه څنګه وا ویډیو وګورئ ترڅو په هر څه خبر شئ د پچو غلا د وسلو غلا مساج او نور یو وخت بسم الله محمدي د کورنیو چارو وزیر وو په سفر امریکا ته تللی وو له ژباړن سره یو ځای د مساج عصري ځای ته لاړه له مساج وروسته مسؤل شخص ته وایي چې د مساج دا ماشین زما ډیر خوښ شو غواړم وایخلم د سنټر مسؤل ورته وایي چې صاحب دا خو ډیر قیمته دی شخصي خلک یې نشي اخیستلی قیمت یې $1.5 میلیون دی باید کمپنۍ ته آرډر ورکړي او بیا یې ترې پوښتلي وو چې ته څه کاری د ورته ویلي زه د افغانستان د کورنیو چارو وزیر یم هغه ورته وایي چې وزیر خو دومره پیسې نشي جمع کولی نو تا له کومه کړي زموږ وزیر محمدي چې بند راغی ورته وویل چې د وزارت په پیسو یې ځان ته اخلم دا سړی هر ځل د نظام پښې وهي د کرزي صاحب په وخت کې چې د ملي دفاع وزیر وو یوازې 18,000 میله وسله د ملي اردو له حسابه د شمالي ټلوالې جبهې ته استول شوې وه سیګار ورپسې راپور نشر کړ کرزي صاحب تفتیش واستوه د ښاغلي د تفتیش مسؤلینو ته ویلي وو چې که ژوند مو خوښ وي نو له ما تېر شئ کله چې مې ارګ کې د تفتیش اړوند کار پیل کړ د دوسیه ارشیف کې هماغسې ناتمامه پاتې وه د نظام اخیری دفاع وزیر همدا وو د خپل برات لپاره وایي چې 90 دقیقه کې راغلم او مسؤلیت را وسپارل شو چې دومره پوهېدي بیا ولې د دفاع وزارت قبلوه پرېښې به دې و چې کوم بل خواخوږی راغلی وی دلته هر یو د خپل اوږو پړه پر نور واچوي مکمل نظام سقوط شوی پاوز او ځواک ړنګ شوی بنسټونه له بیخه نړېدلي اما دا ډول ښاغلي بیا ګوته نورو ته نیسي یو څوک چې د پچو په قرارداد کې پیسې وهي د نظام دفاع ورڅخه د اوسپنې نینې چیټل دي طالبان لا کابل ته نه و داخل شوي چې بسم الله و یارانې هوایي ډګر ته ځانونه رسولي وو او په دې تمه و چې پر کومه لاره وتښتي له سقوطه مخکې کرزي او تانور ته سپارښتنه کړې وه چې تښتئ دفاع وزیر چې تښتي نو محب خو به حتما تښتي درنو لیدونکو ډیره زیاته مننه چې دا ویډیو مو تر دې دمه ولیده دغه لیکنه د افغانستان په تیر حکومت کې د ولسمشرۍ ماڼۍ د تفتیش چارواکي سید خالد سادات وه چې موږ له تاسو سره دلته په ویډیویي بڼه شریکه کړه د نورو لپاره چینل سبسکرایب کړئ د بسم الله محمدي د خیانتونو په اړه هم خپل نظر را سره په کومنټ کې ولیکئ تر بیا ښه وخت ولرئ الله مو مل شه